السلام علیکم. د کره پښتو په اوله برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. کره پښتو یعنی صفا پښتو، پاکه پښتو. پښتو ژبه یو داسې ژبه ده چې د دې ویونکي په بېلابېلو وطنونو کې آباد دي او هغه د کره پښتو لیکلو او ویلو نه لرې دي. په نړۍ کې هغه قومونه او وطنونه پرمختګ کوي چې هغه د خپلې ژبې سره خبر وي. په داسې حال کې موږ ستاسو دپاره د پښتو لیکلو او ویلو ډېر اسانه کورس تیار کړی. د پښتو لیکلو او ویلو لپاره باید تاسو اول د پښتو الفبې توري وپېژنئ. راځو د پښتو الفبې تورو خواته. الف په سر باندې مد لري. الف یو شی نه لري، ولاړ، دې ته الف وایي. ب لاندې یو ټکی لري، دې ته پ وایي. پ لاندې درې ټکي لري. راځو دې ته ت وایي. ت په نس کې دوه ټکي لري، دې ته ټ وایي. ټ په نس کې دوه ټکي لري او لاندې یوه دانګۍ غوندې شی لري. دې ته س وایي، په نس کې درې ټکي لري. دې ته جیم وایي، په نس کې یو ټکی لري. دې ته چ وایي، په نس کې درې ټکي لري. او دې ته ز وایي چې په سر باندې امزا لري. دې ته س وایي چې په سر باندې درې ټکي لري. او دې ته ه وایي چې یو شی هم نه لري. دا بل توري ته خ وایي، په سر یو ټکی لري. دې ته دال وایي چې یو شی هم نه لري. دې ته ډال وایي چې لاندې یو دانه غوندې شی لري. دې ته زال وایي چې په سر باندې یو ټکی لري. دې ته ر وایي چې یو شی هم نه لري. او دې ته ړ وایي چې لاندې یو دانه غوندې شی لري. دې ته ز وایي چې په سر باندې یو ټکی لري. او دې ته ژ وایي چې په سر باندې درې ټکي لري. او دې ته ګ وایي چې یو ټکی لاندې لري او یو ټکی په نس کې لري. دې ته سین وایي چې یو ټکی هم نه لري. او دې ته شین وایي چې په سر باندې درې ټکي لري. او دې ته خین وایي چې یو ټکی پورته لري او یو ټکی لاندې لري. دې ته سوات وایي چې یو ټکی هم نه لري. او دې ته زوات وایي چې یو ټکی په سر لري. دې ته توی وایي چې یو ټکی هم نه لري. او دې ته زوی وایي چې یو ټکی په سر باندې لري. دې ته عین وایي چې یو ټکی هم نه لري. او دې ته غین وایي چې یو ټکی په سر لري. او دې ته پ وایي چې یو ټکی په سر باندې لري. او دې ته قاف وایي چې دوه ټکي په سر باندې لري. دې ته کاف وایي چې یو ټکی هم نه لري. او دې ته ګاف وایي چې په سر کې دانه لري. دې ته لام وایي چې یو شی هم نه لري. او دې ته میم وایي چې یو شی هم نه لري. او دې ته نون وایي چې په نس کې یو ټکی لري. او دې ته نون وایي چې لاندې یو دانګۍ لري او په نس کې ټکی لري. دې ته واو وایي چې یو شی نه لري. دې ته ه وایي چې یو شی نه لري. دې ته زورکوالی یا ویل کېږي چې یو ټکی هم نه لري. دا یې د یوه سړي دپاره ویل کېږي لکه سړی. دا بل یې چې دوه ټکي لاندې لري. دا د ډېرو خلکو دپاره استعمالیږي لکه سړي. دا یې چې دوه ټکي سر په سر لري. دې ته اوږده یې ویل کېږي. او دا لکیداره یې چې دې ته ښځینه یې ویل کېږي. او دا امزواله یې چې دې ته امریه یې ویل کېږي. په دې ټولو تورو کې د پښتو خپل توري 11 دي، لکه ټ، ز، س، دال، ر، ګ، خین، ګاف، نون، ی، ی. او دا نور چې د پښتو کم توري دي هغه د نورو ژبو نه راخیستل سوي دي. په پښتو لیکنه کې باید د 11 توري وکارول سي، یعنی سمه پښتو لیکنه. صحیح او غلط. په پښتو لیکنه کې ټال دا رقم لیکل کېږي. دا رقم ټال لیکل غلط ده. زاله دا رقم لیکل کېږي. دا رقم زاله لیکل غلط ده. سا دا رقم لیکل کېږي. دا رقم سا لیکل غلط ده. ډوډۍ دا رقم لیکل کېږي. دا رقم ډوډۍ لیکل غلط ده. ړوند دا رقم لیکل کېږي. دا رقم ړوند لیکل غلط ده. ګومنځ چې ډېر خلک ژمنځ هم ورته وایي. ګومنځ دا رقم لیکل کېږي. دا رقم لیکل غلط ده. وختون. وختون دا رقم لیکل صحیح ده. او دا رقم پښتون لیکل غلط ده. ګول. ګول دا رقم لیکل صحیح ده. او دا رقم ګول لیکل غلط ده. پاڼه. پاڼه دا رقم لیکل صحیح ده. دا رقم پاڼه لیکل غلط ده. میوې. میوې دا رقم لیکل صحیح ده. او دا رقم میوې لیکل غلط ده. هګۍ. هګۍ دا رقم لیکل صحیح ده. او دا رقم هګۍ لیکل غلط ده. الفبې توري مو وویل او ومو پېژندل.
نننۍ زده کړه همدغومره وه، تر بلې زده کړې پورې د الله په امان.